ته چې دا کم الزام لګې د دې بهتان به څه کېږي، ازغي چې کرې اخیر د ګلستان به څه کېږي. او هغه ته مشرتي علوم کې د دروغو تاریخ ښایي، دا هلک چې لوی شي نو د دې ځوان به څه کېږي. او شیخه تانه د تیرو جواب غواړمه، شیخه تانه د تیرو جواب غواړمه، د رڼا صدۍ کې وروستو د نقصان به څه کېږي. او مرکز له تیل ګیس ورکوم خو بیا هم ترهګر یم، مرکز له تیل ګیس ورکوم خو بیا هم ترهګر یم. اخر زما د بنو او وزیرستان به څه کېږي. او د هندو مسلمان پسې اختلاف دی، د هندو او مسلمان پسې اختلاف دی، دا دواړه چې جنگیږي نو د هندوستان به څه کېږي. او دا ازغن تار کابل پیښور جدا کوي، دا ازغن تار کابل پیښور جدا کوي. اخر زما د بیروزګار رور افغان به څه کېږي. او ایران سره چې بلوچي کاروبار ته نه پرېږدي نو تو وایه خیر د بلوچستان به څه کېږي. او په ځان مینه څومره سجدې غواړي، په ځان مینه څومره سجدې غواړي. هندوستړی د دې بګوان به څه کېږي. او دنیا کې خپل شناخت جدت پسندي غواړم، دنیا کې خپل شناخت جدت پسندي غواړم. شیخه جواب راکا د تخلیق د پوګدان به څه کېږي. او پښتون غلام دی مړه ستې غواړي، پښتون غلام دی مړه ستې غواړي. د ویرې خوب کې مبتلا د پهلوان به څه کېږي. او پښتون ته به کله خپل سرحدونه پیژنې، پښتون ته به کله خپل سرحدونه پیژنې. میاوالی درنه لاړو د ډیر غازی خان به څه کېږي. او د خاپیرو وطن سمرقند لزم، د خاپیرو وطن سمرقند لزم. د بخارا پیغلې ستا مست جانان به څه کېږي. او محبت ته چې دا حرام حرام وای، محبت ته چې دا حرام حرام وای، د دې ساده شیخ نادان به څه کېږي. او سرمایدار ستا محلونه راغورځوم، سرمایدار ستا محلونه راغورځوم. غریب چې نوي ستا د دسترخوان به څه کېږي. او د هغه په پټو کې مړېږي غریبه، د هغه په پټو کې مړېږي غریبه. چې خان نوي نو د کسان به څه کېږي. او هغه تا ته ټولې لارې بندي کړي دي، هغه تا ته ټولې لارې بندي کړي دي. تحقیق چې کافر کړي نو د ساینسدان به څه کېږي. او د هندوي جنې مسلمان خوښ شو، د هندوي جنې مسلمان خوښ شو. مذهب څه وایي د زړه قرآن به څه کېږي. او استرالیا کې د افغان په نوم ریلګاډی چلیدو، استرالیا کې د افغان په نوم ریلګاډی چلیدو. الف فیت یخوا شو اوس دغان به څه کېږي. او قانون چې نشته نو په وزیر قانون څه کې، قانون چې نشته نو په وزیر قانون څه کې. ګند بلا ډیر دی د دې ډیران به څه کېږي. او پښتونخوا کې پارکونه او سینماګانې نشته دی، پښتونخوا کې پارکونه او سینماګانې نشته دی. د هلک بدماش شو د دې حیوان به څه کېږي. او اخري شعر د مقطع چې د شعر په ژبه تخلیق کوي مجسمې حقیقي، د شعر په ژبه تخلیق کوي مجسمې حقیقي. انجینری ته چې اخوا کړې نو بیا د صمد خان به څه کېږي. انجینری ته چې اخوا کړې نو بیا د صمد خان به څه کېږي، د صمد خان به څه کېږي. ډیره مهرباني.